ځکه موږ بار بار دا خبره کوو، بار بار دا نصیحت کوو چې ګوره نن سبا خصوصا د سوشل میډیا چې زور ونیو نو په کې یو نقصان دا رامخې ته شو چې د چا چې څه زړه وغواړي هغه د اسلام په نوم نشر کړي او بیا هغه عوام چې علم ورسره نشتي هغوی بیا یې مخکې نشر کوي او د هغوی هغه هدف او د هغوی چې کوم میشن دی هغه له دوی پوره کوي د جاهلان. اوس په دې فیسبوک کې که تاسو وګورئ ډېر داسې پوسټونه به ستا مخې ته راشي، حدیث کې راغلي دی ولاندې حدیث وایي چې بخاري شریف کې د مسلم شریف کې د دې نه خو عوام نه دي خبر چې دا شتي او که نشتي، بلکې هغه مولیان چې هغه علم کې تکړه نه وي او چېرته بخاري مسلم صحیح په صحیح طریقې سره ویلی نه دی او نه دې خبر دی، هغه هم د دې نه خبر چې دا شتي به بخاري مسلم کې او که نه، پاتې له هغه عامي چې هغه غریب د هېڅ نه دی خبر، نو بس دی چې ویني چې یاره حدیث ته بس مخکې نشر کوه، مخکې نشر کوه او بیا پې د خلکو سره مناظرې هم کوي، نه چې بخاري کې دا خبره ده او دا خو په مسلم شریف کې دا خبر راغلی ده او خبر نه دی چې دې خبرې نسبت چې کیږي د بخاري ته یا مسلم ته دا غلط نسبت دی، دا نسبت څه دی؟ دا نسبت غلط دی.